د غزې وروستۍ شپه. د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټاوه په غزا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غزا کې. پنځمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره څلورمه برخه کې مو وویل چې موټران پنغالۍ ته راغلل او مړي یې کښته کړل. د خلکو سرونه ځړېدلي ول، د کلنګونو تیره څوکې وچې مځکې ته نیولې وې، له ټنډو یې سړې خولې بهېدې. کله به د بیلچې څوکه شګو او ډبرو ته سیخه سوه، غږ یې د خلکو په مغزو د غومبس په څېر نیغ څخاوه. په یوه څنډه کې مړي په سپینو کفنو کې پراته وه، ځینو کفنونه په اوبو لامده وه. د یوه مړي سترګې نه وې پټې، نیم مخ یې تور او شین اوښتی و، د مخ سرې غوښې یې په ژور ټپ کې پیکه ښکارېدې. سر ته یې تسنیم او محیا ولاړې وې، د تسنیم له سترګو رڼې اوښکې روانې وې. محیا نه ژړل، یوازې د مړي څېرې ته یې کتل. د باد نرمه څپه پورته سوه، کفنونه ولړزېدل، د مړي په څېرو سپېره دوړه پرېوته. محیا د ټیکري څوکه ټیټه کړه، د مړي په څهره یې تېروله. تسنیم یې لاس ونیوی، بیرته نیغه په خپل ځای ودرېدله. شېبه وروسته د قبرونو په خولو خاورې وشیندلې. د پاشلو غږ یې زړونه داسې ماتول لکه ډبره چې شیشې ته سیخه سي. د خلکو لاسونه لړزېدل، د ځینو په سپېرو مخو اوښکې روانې وې. د یوه مړي د کفن څنډه د قبر له خولې ښکارېدله، باد ښوروله لکه په وروستي ځل چې تسنیم ته لاس ښوروي. مور او لور کږدۍ ته ولاړې. تسنیم د محمود پر ځای کښېناستله، د سترګو یې اوښکې نه بهېدې، یوازې ترخې سلګۍ یې په غوږونو لګېدې. فرحان یې په غږ راویښ سو، یوې او بلې خواته یې حیرانې سترګې نیولې وې. له ژورې چوپتیا وروسته فرحان خوله خلاصه کړه، ویې ویل: مورې ولې ژاړې؟ ځواب یې وانه ورېد. بیا یې وپوښتل: پلار به کله راځي؟ محیا ژړا واخیسته: پلار نور نه راځي. د تسنیم له خولې کوکه ووتله: بس کړه محیا، بس کړه. محیا خبرګې پښې د کښتۍ په زاړه فرش وغځولې، پونډۍ یې په شیبه کې سرې واوښتې، ټیکری یې له سره ولوېد. په یوه خوله یې وویل: ولې دې پلار پرېښود؟ ولې دې اجازه ورکړه؟ د تسنیم په سترګو کې بیا اوښکې ډنډې سوې، کوکې یې له خولې ووتې. د فرحان ژړا هم ورسره ګډه سوه. نری غږ یې د محیا او تسنیم په خوشوغو کې تېره لګېده. شېبه وروسته یې کوکې په مړو سلګیو بدلې سوې، له زړونو یې سیکه ختلې وه. یوازې په لمدو سترګو یې یوه او بلې خوا ته کتل. محیا له ځمکې ټیکری راواخیست، په سر یې کش کړ. تسنیم ته یې په کاکه وکتل، ویې ویل: د پلار قاتلې، ته د پلار قاتله یې؟ د تسنیم په زړه ژوره څړیکه راغله، د پښو تلې یې تودې سوې، ورغوي یې نرۍ خوله وکړله، ساه یې بنده سوه. د سترګو لید یې په شیبه کې کمزوری سو. د محیا او فرحان سپېرې څېرې تیتې ورته ښکارېدې، په غوږونو کې یې شنګا راغله. د فرحان سلګۍ یې نورې نه اورېدې، څنګ ته کږه سوه، په کیڼ اړخ ولوېده، له سینې څخه یې خرهار وختی. فرحان په شغل سو: مورې مورې! محیا نږدې ورغله، سر یې سوی کاوه، په دواړو لاسونو یې د تسنیم مټ ښوروله. ویل یې: پورته سه مورې، خیر دی پورته سه. اوښکې په مخ روانې وې، ځینې څاڅکي په خوله ننوتل. تریو او ترش خوند یې حس کړ. له ځایه راپورته سوه، په تیزۍ بلې کښتۍ ته ننوتله. خبره یې په خوله کې وچوه لکه ګونګی چې وي. په سختۍ یې ښځې ته وویل: مور!
ښځې منډه واخیسته، د څنګ کښتۍ ته ننوتله، بیا ځلې را ووتله، یوې او بلې خوا ته یې وکتل. په یوه کاسه کې اوبه پرتې وې، خاورو خړې کړې وې. کاسه یې په لاس کې پورته کړه، د تصنیم مخې ته یې خړې اوبه وشیندلې. د ټیکري څوکه یې په ټنډه ورتېره کړه. شېبه وروسته د تصنیم لاس ولړزېدی، له خولې یې ژوره ساه ووتله، زړه یې تېزه درزا کوله، سترګې رڼې وې، په سینه کې یې وچ درد حس کړ. نرمه له ځایه راپورته سوه، محیا یې غېږې ته ورغله، په اوږه یې سر وپښېښود، په سلګیو کې وویل: خوږې کې بیا ونه لوېږې، بیا داسې نه وایم. د ماښام خړه په پنډغالۍ خوره وه، د کښتۍ په کونج کې تور دیګ پروت و. تصنیم دیګ راپورته کړ، ناهیلې له کښتۍ ووتله. د پنډغالۍ په څنډه کې ګڼ خلک ولاړ وه، ډکو څمڅو ته یې دیګونه نیولي وه. تصنیم نږدې ولاړه، په سختۍ یوه څمڅه خواړه په دیګ کې ولوېدل. لنډه تاو سوه، یوه کس وچه ډوډۍ ورته ونیوله، بېرته د کښتۍ خواته راغله. سرې سترګې د پنډغالۍ کږلېچونو ته نیولې وې. محیا یې مخې ته راووتله، له لاسه یې دیګ واخیست، جوړه کښتۍ ته ننوتل. محیا د فرحان مخې ته دیګ کښېښود، څنګ ته یې غلې کښېناستله، وچه ډوډۍ یې 3 برخې کړه. تصنیم شاته ناسته وه. محیا ورغله، له لاس یې ونیول، ویې ویل: که ډوډۍ نه خورې، زه یې هم نه خورم. درې واړو د ډوډۍ په خوړلو پیل وکړ. تصنیم وړه ګوله پورته کړه، په سختي یې له ستوني ټیټېدله. فرحان په خوند زامه ښوروله، له هرې ګولې وروسته یې ګوتې څټلې. شېبه وروسته محیا شاته وڅکېده، غلې کښېناستله، سر یې وځړېدی. باد د کښتۍ له څنډو په غوږونو تریخ لګېده، د سوي لرګیو بوی سینه سوځوله. د پنډغالۍ په انګړ کې د ځینو د ټوخي وچ غږ پورته کېدی. محیا په سوچو کې ډوبه وه، ذهن یې تېرې زمانې ته ولاړی. تصنیم په پخلنځي کې اوړه خیشتول. محیا څنګ ته نږدې ناسته وه. محمود له شا واړه واړه ګامونه واخیستل. د محیا لاس یې په اوړو کې دننه کړ. د محیا مړوند سپېره سو، لاس یې د محمود په مخ کش کړ. برېتونه یې سپین سول، دواړو وخندل. خندا یې د جوش اوبو په غږ کې ورکه سوه. تصنیم سر پورته کړ، د محمود په سپېرو برېتو یې سترګې ولګېدې، له زړه یې وخندل. لمر د کړکۍ له څنډو په اوړو لګېدی، سپین بڅري یې په هوا کې تاوېدل. محیا د تصنیم په لړزېدلي غږ جټکه وخوړه. تېر یادونه یې په ذهن کې ړنګ سول. ویې ویل: لورې ډوډۍ وخوره. محیا په ژړوني غږ وویل: نه خورم، بس مې ده. فرحان د محیا سر ته ځیر سو، له ټیکري راوتلي ببر وریښتان یې په چپه سترګه ځړېدل. د فرحان خندا لوړه سوه. ویې ویل: که پلار راسي، ببرو وریښتانو ته به دې ډېر وخاندي. د محیا سر وځړېدی، په لمن یې څاڅکي څاڅکي اوښکې وڅڅېدې. محترمو اوریدونکو، د سهار په خړه کې د چاودنې دروند غږ ولګېدی. تصنیم او محیا راپورته سوه، د پنډغالۍ انګړ ته ولاړې، یوې او بلې خوا ته یې وکتل. څه یې تر سترګو نه سول، دواړه مخکې ولاړې، ټیټې سوې، لاسونه یې په خاورو سپېره کړل. شېبه وروسته بېرته کښتۍ ته ننوتل، څنګ په څنګ ودرېدې، لاسونه یې اوږو ته اوچت کړل. شېبه وروسته د لمر وړانګې د کښتۍ له سوریو دننه سوې، د تصنیم سترګو ته نیغې ودرېدې. په زړه کې یې وویل: لمر په نړۍ ولګېدی، ته ډوب یې، ستا په نشتون کې رڼا ورځ راباندې تیاره ده. نرمه له ځایه راپورته سوه، د خاورې او د کښتۍ نمناکه بوی یې په پزه ننوتی. اوښکې یې په مخ کې وچې سوي وې، سترګې یې په سختۍ پورته کش کړې. د کښتۍ په خوله کې ودرېده. خلک هرې خوا ته تلل، د ځینو په څېرو مسکا پرته وه. بېرته را وګرځېده. د کښتۍ له څنډه یې د محمود دسمال پورته کړ، خولې ته یې ونیوی. د عطرو خوږ بوی یې په پزه ننوتی. ژوره ساه یې واخیسته. څه وکړم؟ نن به څه کوم؟ سبا به څه کېږي؟ سړه ساه یې وایستله. محیا ته یې لاس وغځاوه. دواړو د پنډغالۍ په انګړ کې درانه ګامونه اخیستل، لکه ستړي ستومانه چې وي. سهارني باد یې پر مخونه لګېده. د محیا په مخ پرته خاوره باد نه وړله. له ډېر مزله وروسته قطار قبرونو ته ودرېدې. پنډې خاورې د لمر وړانګې زړې برېښولې. محیا په یوه قبر ورپرېوته، لاسونه یې له خاورو چاپېر کړل. په سلګیو کې وویل: ولې ولاړې پلاره؟ ولې دې یوازې پرېښودلو؟ تصنیم ټیټه سوه، د محیا څنګ ته کښېناستله. اوښلنې سترګې یې سرې ځلېدلې. د قبر په زړو خاورو یې لاس تېر کړ.
بدن یې لړزې واخیست، ځان یې وکړېبېدې. محیا یې له مټ ونیوله، ورو یې له خاورو څخه راپورته کړه، ویې ویل: پلار دې خواشینی کېږي، داسې مه کوه. محیا په کریغو کې وویل: دا خاورې د پلار بوی کوي. محیا له قبر څخه یو موټی خاورې پولې کړې، د ټیکري په څوکه کې یې ترې تاو کړ، کلکې ګنډې یې ور واچولې. شېبه وروسته تسنیم سرې سترګې ور واړولې، ویې ویل: راځه، فرحان به اوس ویښ شوی وي. دواړه راپورته سوې، د کتار قبرونو تر څنګ جوخت روانې وې. محیا غوټه سوې خاوره پوزې ته نیولې وه، ببر وریښتان یې له ټیکري راوتلي وه. محترمو اورېدونکو، جوړه کښتۍ ته ننوتل، په فرحان یې سترګې ولګېدې. تازه له خوبه راپاڅېدلی و، یوې او بلې خواته حیران کتل. انګړ کې د موټر هرنګ ولګېدی. فرحان په تیزه منډه ور واخیسته، ویې ویل: پلار راغی. محیا ورپسې ورغله. فرحان په تیزه منډې وهلې، د محیا پښې سستې وې، کله به په منډه سوه او کله به ودرېدله. په سختي موټر ته نږدې سوه. فرحان ناهیلې سترګې ډریور ته نیولې وې. محیا یې لاس ونیوی، ویې ویل: راځه، پلار راځي. دواړه د کښتۍ خواته روان سول. محیا د فرحان لاس ټینګ نیولی و. د کښتۍ ډډ ته د ودانۍ ټوټې پرتې وې. محیا ودرېده. فرحان ته یې وویل: راځه له دې ټوټو کور جوړ کړو. فرحان وویل: ته خو یوازې رسمونه کوې، کور به کله جوړوې؟ محیا وویل: یو ځای به یې جوړ کړو. وړې ټوټې یې راټولې کړې، څلور کونجې یې کښېښودلې، په سر یوه بله ټوټه کښېښودله، په منځ کې یې ولوېدله. محیا په انبار ټوټو کې سترګې ښخې کړې. هواره ټوټه یې سترګې ته نیغه سوه، وړاندې ولاړه. ټوټه یې په لاسو کې ونیول، د نورو ټوټو د پاسه یې کښېښودله. فرحان جوړه سوې کوټې ته وکتل، سوري یې لږ ښکارېدل. محیا ته وویل: سوري به یې څنګه کړې؟ محیا وویل: هغه په خاورو پټوم. د کښتۍ له څنډې یې کاسه واخیسته، د کتار دیګونو خواته ورغله. شنه لوګي ترې پورته کېدل. یوه سړي د محیا په لاس کې کاسه ولیدله، په خاورو لړلې وه. رڼې سترګې یې ورته ونیولې، ویې ویل: په دې کاسه کې خواړه غواړې؟ محیا وویل: نه، اوبه غواړم. سړي ورته وویل: په دې کاسه کې اوبه مه څښه، راسه ګیلاس ور واخله. محیا وویل: اوبه نه څښم. د سړي ټنډه تروه سوه، ویې ویل: په کاسه کې اوبه د څه لپاره غواړې؟ محیا وویل: کور جوړوم، خاوره خیشتوم. د سړي په شونډه مسکا راغله. یوه سرلوڅې دیګ کې د مینځل شوي لوښو اوبه پرتې وې. کاسه یې ورټیټه کړه، تر څنډو ډکه سوه. ورو یې کاسه محیا ته ونیول، ویې ویل: لورې، که بس نه سوې بیا راسه. محیا کاسه ور واخیسته، ورو د فرحان خواته ورغله. د کاسې له څنډو اوبه چړپېدلې، لمن یې لنده سوه. کاسه یې د جوړې سوي کوټې څنګ ته کښېښودله. خار یې په لپه کې ټولې کړې، په کاسه کې یې واچولې. سپېرې خاورې په اوبو کې خړې واوښتې. فرحان هم یوه لپه خاوره ور واچوله. محیا لنده خاوره په لاس کې یوې او بلې خواته واړوله، سرش یې پیدا کړه. شېبه وروسته یې د جوړ سوي کوټې سوري په خټه پټ کړل. تسنیم ورته کتل، د کښتۍ خاموشي یې زړه ته درنه لوېدله. محیا کتابچه راواخیسته، په منځ کې یې پنسل و، توره څوکه یې نه وه. پنسل یې ور پورته کړ، له کښتۍ ووتله. د پنډغالۍ په انګړ کې خلک یوې او بلې خواته ګرځېدل. له ځینو کښتیو د ماشومانو ژړا راوتله. د دیګونو خواته ورغله. مور یې ولیدله چې تور دیګ په لاس کې و، نوبت ته ولاړه وه. سترګې یې یوې او بلې خواته واړولې. یو سړی یې ولیدی، جامې یې په دود تورې وې. مسکۍ سوه، وړاندې ورغله، د سړي مخې ته ودرېدله. سړی مسک سو، د محیا په سر یې لاس کش کړ، ویې ویل: کور دې جوړ سو؟ محیا وویل: هوکې. سړي ورته وویل: نورې اوبه غواړې؟ محیا وویل: نه. محیا سړي ته پنسل ورکړ. ورو یې وویل: څوکه یې خلاصه سوې؟ سړي د بشکې له سر څخه چاړه پورته کړه. پنسل یې ورو وتراشه، توره څوکه یې وځلېدله. محیا ته یې سترګې ور واړولې، ویې ویل: لورې، څه لیکې؟ محیا ورته وویل: کم لیکل کوم، ډېر رسمونه. سړي وخندل، ویې ویل:
که داسې وي یو څه راته رسم کړه. محیا حیرانه څهره ونیوله، ویې ویل کتابچه رانه پاتې ده. سړي ورته وویل د دې کښتۍ په ډډه یې رسم کړه. محیا په ناهیلي ځواب ورکړ خو پنسل مې خرابېږي. سړی مخکې ولاړی، د یوه نغري لاندې مړه سکاره پراته وه. یو سکور یې راواخیست، محیا ته یې ونیوی، ویې ویل ها په دې رسم کړه. محیا د کښتۍ په ډډه مرغۍ رسم کړه. سړي خواشینې سترګې رسم ته نیولې وې، ډنډ اوښکې یې په سترګو کې وځلېدې. مخ یې بلې خواته کړ، اوښکې یې په ورغوي پاکې کړې. محیا وویل خوښ چې نه سو؟ د سړي په شونډو مصنوعي مسکا راغله. ټیټ سو. محیا یې ټینګه په غېږ کې ونیول، ویې ویل ډېر مې خوښ سو، پنسل دې واخله لورې. محیا د سړي له لاسه پنسل واخیست، مخکې ولاړه، بېرته یې شاته وکتل، ویې ویل رسم سوې مرغۍ ته تکرې ده کاکا. د 5مې برخې پای.